غرونه د کاتین کې د نن ویډیو تاسو ته پته دو چې په شکردره رحمان آباد شیکیم خلک چار کاوله د سونه ایرویز یغ سره ډېر ظلم جبر وشو یورینه ور مچاول ګاډی نه واکاره موته خو ډېر ظلم وشو دا مر ظلم نه په برما سره شوی دی نه په فلسطین سره شوی دی نه په بل دي چې لکه دغه خلک سره بیا چې ډېر ووتل د په من روډ کړپا او کارکشه په دا ځای نه کې ایکسپیټر په پامپینا هوټلینا بند ودراولې د هغه خلک لور شو کراچي کوټه او بل ځای نه دا نه پولیس انتظامیه په مختلف قسم شي ادارې او دا خلک ورځي کله د یو ډپارټمنټ ولا کله د بل ولا چې د پامپې ولنه شناختی وری او د هوټلې د ولنه ورته چې دا گاډي لره کې د دغ ځینای لره کې واجاسدو نو میجو د پی ټی آی حکومت د ام ان ای ام پی ای او وزیر اعلی سهیل افریدی نو میش دا ویل چې د سرو د میش ملاقات کیږي چې کیم د می سره ظلم جبر وشو خو زه نه پیږم چې دلته د یو کابینه د ریټیار چند خلک او مقصد دا کنه چې د یغه د پورا غونډ انتظامیه ها پی ټی آی حکومت ها ډی سی د ای سی د چې میز مجبوری دو یاره دا خلکو مقصد دا چې وروه ته علاقې خالی کړه دته نه پریږدي یته مقصد باندې میز نه پیږي چې واجه څه یدا ویل د خلک ستړیاوي وس په مختلف قسم د ورته چې کارک نه لري شي د کراپین لري شي هوټل نه گاډي لري کې نو می سول کوي خاص کوي چې دا خلک مجبور دی او چې اخر میزو بالکل په دوله پر لاګېدلی خو کا یو ور میزو بیا د احتجاج ژغ وکي بیا و ان شاء الله داسې احتجاج وی چې بیا د څومره ایکسپیټر دي دوه بیا ټول په دا ای وی لوړوي بیا قسم دی د سول کوي دوه سینه کوي او اول د خلک نستړیاوي یا ځکه او بل سیاسي خلطه د میج ریکويست کوي درخواست کوي چې وګوره بالکل غلی وګوره بلر د الیکشن دای ګرځي و په علاقہ کې زه د بلې زلې و خو نه قسم دی تو سړایو ګرځي بیا و د هار څه درته یو دی بیا ځکه چې د سیاسي خلک خو ها مقصد دا چې په چار دو چې دغه د پورا یو اوس چکو او دغه خلک ملاتړ وکړو د خلک په پروارینه باندې مقصد چې مرمل ولاګوي پاټې په وکړو خو نه پیږي چې ویل د خلک ستړیاوي او ویل نه پریږي او څو ګناي کړای دی